ژوند یو لنډ مزل ده د هغه شیبې څخه چې نړۍ کې مونږ سترګې وازوو او د هغه شیبې پورې چې مونږ د نړۍ څخه سترګې پټوو. خو د لنډ مزل د موږ تاسو دپاره ډېر یو غټ فرصت او یو چانس ده چې مونږ په دې کې خپل ځان الله سبحانه وتعالی ته ثابت کړو. ګرچې الله سبحانه وتعالی ویلي چې ما تاسو ته ژوند درکړو یوازې د عبادت دپاره او دا ژوند یو لوی امتحان ده تاسو ته. حکمت جانو تاسو کومې خبرې ته وکړې ټولې د ځان ته ځکې خبرې دي. خو الله تعالی دې موږ ته ټول وبخښي، ټول ګناهکار یو. دا داسې دنیا ده چې هر سړی به پرې نه ځي. هدیرې ته راغلی یم، هغه ځای چې ما ته سکون راکوي، هغه ځای چې ما ته د دنیا اصلیت راڅرګندوي. هر سړی نن کوشش کوي چې ځان ته یو ښایسته کور جوړ کړي، نه لکه دا اوس موږ ته ګوره لباس کار یې کوي، ټول ورځ کار نه راکلو د شپې پادرې مو سترګې چې بیا راغلو مو زه دعا وکړو دا درې ته. نو بل داسې دی چې هر سړی کوشش کوي د دنیا کې ځان ته یو ښایسته کور جوړ کړي، خو د دې کور غم تر اوسه چا نه دی خوړلی. بلکل 10 ساعته 12 ساعته کار کوو، دغسې پیسې وګټوو، زحمت تکلیف خپل فامیل ته، خو اما د دې غم تر اوسه موږ ته نه دی کړی. د دې غم دا نه دی چې بس والا قبر ښایسته که نه، ښه اعمال، ښه اخلاق، ښه ژوند تېرول په دې دنیا کې دا ټول باید د قبر ته اوسي. نو دا د تیارو کور هم دی، د نوډاګانو کور هم دی. بس هر یو باید کوشش وکړو چې د دې کور غم موږ ته سره وي. کنه قبر وایي چې زه د نوډاګانو کور یم، زه د تیارو کور یم. تیاریان یې څوک وبې څوک نوډاګانې وبې. کوم یو نر دی چې په دې دنیا کې ښه ژوند یې تېر کوي. ښه ژوند دا نه دی چې والا بس یو فرض اخلاق دی، اخلاق باید غوره وي د انسان. یو چا سره ښه وکړې یاد یې نه کړې، تکبر غرور انسان په دې دنیا کې ونه کړي. دا د انسان ښه والی شو. ما خپل مورکۍ هم تقریبا 12 کاله مخکې وفات شوې ده. نو 10 کاله کېږي چې زه مسافر یم. نو دا موږ د زړه ارمان ده چې خپل هدیرې ته خپل د مور قبر ته ولاړ شو ورځ یو دعا د نږدې ورته وکړو. نو دا درې دې دې خوا ته کرسچن دي او خوا ته بیا کښته ګوره هلته بیا ټوله مسلمانان دي. نو رالو دعا مو ورته وکړه، بس الله تعالی دې ټول مړي وبخښي، خدای تعالی دې باقي موږ ته خیر کړي چې ښه ژوند په دې دنیا کې تېر کړو. حکمت جانه تاسو ډېرې ښه خبرې وکړې، موږ خو لا نور څه نه لرو په زړه کې، دغه مو د زړه خبرې به درته ومو کړې.